پلارجانه همدا اوس مې په ټولنیزو رسنیو کې یو څه لیکل تر سترګو شوه، حیران یې کړم. داسې څه لیکلي ابوبکر جانه چې ته حیران کړي؟ پلارجانه دلته لیکلي دي چې د افغانستان اسلامي امارات غړي بې له ورانیو بل کار نه لري. چیرته چې سړک د دوی وران کړی، چیرته چې ښوونځی د دوی وران کړی دی، چیرته ټانکونه او موټرې دي دوی خرابې کړي دي. ښه نو بیا ابوبکر جانه؟ پلارجانه ما دا ویله چې ته هم د افغانستان اسلامي امارات پخوانی غړی، آیا دا خبره حقیقت لري؟ زویا موږ د آبادولو والا خلک یو، البته د دې پوښتنې ځواب درته زه داسې نه درکوم، بلکې د دې پوښتنې ځواب در باندې لیدل غواړم. ځواب را باندې لیدل غواړي؟ څنګه لیدل پلارجانه؟ ښه زویا هر څه خو دې په خپلو سترګو ولیدل چې کارونه پرې روان وو. هو پلارجانه هر څه مې ولیدل، خو سم سر مې پرې خلاص نه شو. زویا دا هغه ځایونه دي چې د بدخواهانو تور ته ځواب وایي. بدخواهان موږ تل په ورانکارو یادوي، خو ته وګوره زویا زموږ نظام په دې لنډ وخت کې څومره آبادۍ سر ته ورسولي او څومره به رسیږي انشاءالله. خو پلارجانه په دې ځینو ځایونو کې کورونه او دوکانونه وران شوي وو، چې دا ولې؟ هو زویا همدغه ځای کې موږ ویلی شو چې ورانکار یو. البته موږ هغه دوکانونه او کورونه ورانوو چې دولتي ځمکې غصب کړي وي او د نقشې لاندې راشي. ګوره زویا دولتي ځمکې د چا شخصي ملکیت نه دی، دا د بیت المال مال دی او ساتنه یې په نظام باندې فرض عین ده. اوس پوه شو که نه ابوبکر جانه زویا؟ پوه شوم پلاره، رښتیا هم چې تاسو رغونکي یئ. پولیس د ټولنې خدمتګار